اورې لږ تم شه، صبر صبر صبر. له غم نه د وتلو لار چا په ځان ځپلو او په تشویشونو نه ده پیدا کړې، بلکې له غمونو، له تشویشونو او له مصیبتونو د وتلو لار پوهېږئ څه ده؟ ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې تقوا وکړي، نیک عملونه وکړي، الله پاک سره اړیکه وپالي، له الله پاکه وډارېږي، تقوا وکړي، هغه ته به الله پاک له ستونزو نه د وتلو لار برابره کړي. هر ډول ستونزې چې وي، څومره چې ډېرې وي، تشویش ورته نه دی پکار. دغه وخت چې په تشویش ضایع کې، دا د الله پاک په عبادت ضایع که. الله پاک ته ترې شکایت وکړه له خپلو ستونزو، ته بیا وګوره چې څنګه درته مشکلات حل کوي. سلام علیکم.